अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि زه اوس داسې روډ باندې ولاړ یم چې دې کې درې لینونه دي پوه شوې دا دی لین نمبر 1 څنګه ته موږ سیف لین نه یو صحیح شو دی لین کې اکثر غاړ ګاډي سي کا غاړ ګاډي چټنا لیټ دیر کو یا هارن دیر کو نو دا لین به فورن پریک دی دا نه ته ما ته پهلا لین کې ویلې دی لیټ راکو د ځکه حق خود ما دی حق بخپل کار کوي پوه شو ته غته لین ورکاغه وجه چې شه دي څنګه ته ایمرجنسي هم کېدلی شي څنګه د وجه نه هغه ته هارن یا لیټ دیر کوي دا منځلین لین کوم دی دویم لین چې دې ته مو ډیفنسیو لین نه هم یو کدی روډ به تر رواني او څټنه ته چا لیټ دیر کو یا هارن درته دیر کو فورن لین بریک دوا پوه شوې دا کیسې شروع نه کړي دې روډ نه ماته دې څه حق دې ماته لین ماته هارن نه رکې پوه شو کې دې چې هغه ته ایمرجنسي غیب ویلم ورته نشته ته چټه ګاډي پاتوي پوه شو چټه ګاډي کې څه شروع دي پوه شو ته اوس دې حالاتو مطابق فیصله وکړه چې ماته لیټ راکړې یا ماته هارن راکو صدا لین ز فورن بریک دوم یا لاټ چا سیف لین ته دا غس لاس ته لین ته یا خلاص می اوټیکینګ لین ته ورنه وړيګه وغه ته لین ته ویر کا کته چې چوک لیوانه وي مازغه خرابوي پوه شو نو لیوانه نو خو ځان ساته پوه شو خراشه اوس دا دی اوټیکینګ لین د کوم بالکل خلاص ته دی اخر کې صحیح شو دی لین باندې به ګاډي مسلسل نه چلای صحیح شو دا به صرف اوټیک ته استعمالای او بیا به واپس دویم لین د ډیفنسیو لین کوم دی دا د سنټر والا صحیح شو دي ته دوباره ځان اړای اکثر خلک څه کوي مسلسل او اوټیکینګ لین باندې گاډي چلی په دې لین باندې گاډي چلی او مسلسل چلی او کچټ نه ورته چوک لیټ ویر کی یا هارن ویر کی پوښوي بیمار ورته ویر کی بیا لین نه پرېږ دی تاسو ور نه وکي څوډ کې څه چل دی ویلې لین نه ور کوي هغه چې نو روډ میکسیمم سپیډ لیمټ 120 دی 120 کې زره روان یم نو د سره کا جاز وی پوښوي بیا هوا کې لاړ شي دا خبره غلطه ده چرته سړی ته په دې لین باندې لین ویر نه کړلو او روډ نه و نه وخته هغه د بالکل ډیګی ته رسی هارن دیر کوي لټونه دیر کوي نو د سره اکسیډنټ کې دی شي کا ډیر د غوسه شو دا ګاډه د مخته کوي پوه مخته د بریکونه وای پوه بیا دا خونه ننګي نو روډ خلکو د پاره کوم د اکسیډنټل سچويشن کې دی شي صحیح شو یا هغه روډ باندې بیا غلط ډرایوینګ شروع کوي غوسه وي غوسه سړی سار خو د خروي بیا نو هغه روډ کې غلط پلت غاډي چلی بل چوک به اکسیډنټ وکي د دواجنه په روډ باندې چاهي ته کوم لین کې رواني خو چټنر ته چا لیټ دیر کو یا هارن دیر کو پوښ نو هغه سچويشن کې هغه لین ورتا پوښ غیب ویلم د تنشته چټه روډ باندې خلکو څه شروع دي پوښ کې د شي چوک تختی پولیس نه تختی پوښ ته لین نه ور کوي چټنه ته وای وایي نو د شوړو وړو خبرو خیال ساتو څنګه غټو حادثو نه باد شو پوښ بعض وخت قوانین نه علاوه ځنه فیصله کوي پوښ څنګه سیفټي لپاره نو بیا صحیح فیصله وکړو چې اکسیډنټ نه باد شو مننه باد